سلامونه، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. روزانه د لسګونو ناروغانو شکایت اورم ډاکټر صاحب د نس بادونه مې نه ختمیږي. د هر ډول خوراک وروسته د نس پړسوب او د نس شخیدل لرم. هر ډول خواړه مې پازابوي. مختلف ډول دواګانې هم کارولي وي او ټول ټیسټونه یې نورمال وي. د همدې ناروغۍ په کورنۍ معالجه درسره غږیږم. ګورئ، دا زموږ د هضمي کانال اسافیګس یا مرۍ ده، دا معده او دا هم کولون یا غټې کولمې دي. سیکم د غټو کولمو لومړنۍ برخه ده. دا سپین چې ښکاري دې ته ګټ مایکروبایوټم یا زموږ د غټو کولمو نورمال میکروبونه دي. ایلیوسیکل جنکشن کوم ځای کې چې غټې او وړې کولمې سره یو ځای کیږي، که چیرې دغه نورمال میکروبونه سویپ اپ وکړي، یعنې دا بکټیریا سویپټ from colon to small intestine، که چیرې دغه بکټریاوې یا نورمال میکروبونه وړو کولمو ته انتقال شي، هلته تکثر وکړي، د سیبو په نامه ناروغي جوړوي چې پکې د خوراک وروسته د نس پړسوب، شخیدل، بادونه، قبضیت او اسهالات وي. موږ دوه ډوله سیبو لرو، میتانوجن سیبو او هایدروجن سیبو. په هایدروجن سیبو کې ناروغ اسهال لري او له خوراک وروسته د نس پړسیدل او د نس شخیدل او ورسره د نس بادونه لري. او په میتانوجن سیبو کې ناروغ کانسټیپیشن یا قبضیت لري. د دې کانسټیپیشن سره بلوټینګز، د نس شخیدل او پړسیدل او د نس بادونه ورسره وي. همدغه ناروغان د او ډي اس نښې لري یا په سمه توګه تخلیه کیږي نه، د دوی مدفوع عدم تخلیه هم د ډکو امتیازو لري. ګورئ، که معالجه کوو نو علتونه باید برطرف کو. پروټون پمپ انهبیټرز هغه دواګانې دي لکه اومیپرازول، ایزومیپرازول، لانساپرازول، ډیکسلانساپرازول چې تیزاب کموي. ورسره انټي اسید شربتونه او دغه انټي هیسټامین دواګانې لکه فیموټیډین او سیمیټیډین، دا ټول زموږ د معدې تیزاب یا HCl یا هایدروکلوریک اسید کموي. کله چې تیزاب کم شي، هضم هم خراب کی او له کولمو دفاع نه کیږي، بس په دې کولمو کې میکروبونه زیات شي او مختلف علایم جوړي. باید دغه ټول درمل چې مخکې مو یادونه وکړه د معالجې لپاره متوقف کو. دویم بخش د دواګانو چې هیڅ اثر نه لري بلکې استفاده باید نشي، هغه انټي بایوټکس دي، د میکروب ضد درمل. څه کوي؟ دا ګټ مایکروبایوټم وژني، نورمال میکروبونه وژني، د ډسبایوسس په نامه ناروغي جوړوي او دا ډسبایوسس بیا زموږ علایم ټول راته نور هم شدید کوي، worsen the symptoms. یعنې هغه قبض، اسهال، بادونه او د نس شخیدل له خوراک وروسته دا ټول که چیرې انټي بیوټیک خورو زیاتیږي. نو انټي بیوټیک او ایزومیپرازول، اومیپرازول دا ټول باید بند کو. د دغه وضعیت د معالجې لپاره نو څه باید وکړو؟ که انټي بیوټیک هم نه خورو، د اومیپرازولونه هم نه خورو، نو ورزو هربل ټریټمنټ اف سیبو ته یا له هغو کورنیو ټوټکو حل لارو استفاده کوو. معالجه په 4 فیزز یا په 4 مرحلو ویشمه چې دقیق پې پوه شئ. په فیز 1 یا په لومړۍ مرحله کې باید موټیلیټي پروموشن یا د کولمو د حرکاتو حمایه وشي. طبیعي خبره ده، په کولمو کې حرکت باید کم شي چې دا میکروبونه پکې زیات شي. غټو کولمو کې پریسټالسز موومنټ او په وړو کولمو کې MMC یا مایګریټري موټر کمپلیکس په سمه توګه نه کیږي او دغه د سیبو ناروغي جوړوي. کولون کې پریسټالسز موومنټ د ENS یا د اعصابو د یو مشخص سیستم چې په هضمي کانال کې موجود ده تنظیمیږي او وظیفه یې ایواکویشن اف کولون ده، یعنې تخلیه کوي دغه حرکات زموږ کولمې. سمال باول یا وړو کولمو کې د مایګریټري موټر کمپلیکس یا MMC په نامه حرکت موجود ده چې د هغې په واسطه دغه د ENS عصبي سیستم په واسطه کنټرولیږي او دغه دواړه حرکات ډکې امتیازي او دغه کایم په نامه مواد تخلیه کوي. د مګنیزیم نوم اوریدلی ده. مګنیزیم هم طبیعي نشرول سورسز لري، په اووکاډو، بنانا، کیله او بادام دغه شیانو کې زیات پیدا کیږي. هم په ټابلیټ او کپسول فارمټ کې موجود ده. یو ټابلیټ د شپې لخوا له ډوډۍ وروسته د 10 ورځو لپاره 10 days ډیوریشن دا باید استفاده کو. د دې په واسطه د کولمو حرکات ډیر ښه تنظیمیږي.
جنجر هم په کپسول فارمټ کې موجود ده، هم په ټابلټ فارمټ کې، هم د پودرو په شکل موجود ده. د زنجفیل کولی شو هره شپه یو کپسول دا د 10 ورځو دپاره وخورو. که چیرې کولمې په سمه توګه نه تخلیه کېدې او له ډوډۍ وروسته بیا هم پړسوب و بادونه موجود ول او قبضیت البته شدید و، if constipation continues، نو د الوویرا پاوډر باید استفاده کړو. یعنی د قبض لپاره د الوویرا پاوډر په SOS فارمټ کې، یعنی یوازې د ضرورت وخت کې وخورو. چې قبض برطرف شو دا پاوډر باید بند کړو چې اسهالات جوړي. دا شو د معالجې اوله مرحله. دا مرحله دوام کوي. ورسره فیز 2 یا دویمه مرحله کې ډایجسشن سپورټ یا د هضم حمایه، ډایټري پروتوکول یا د خوړو او څښو انتظام، او میل سپیسینګ په خوراک کې د فاصلې رعایت. دا د معالجې دویمه برخه ده. ګورئ څنګه حمایه کیږي هضم. د بیټین جمع پیپسین په نامه ټابلیټونه موجود دي چې دا په اصل کې هایدروکلوریک اسید یا د میزدي تیزاب دی 1500 ملي ګرامو کې موجود دي. دا که وخورو له ډوډۍ وروسته، نو هغه انسانان چې د دې ټابلیټ له خوراک وروسته هارت برن، دلجوشي یا د معدې سوځن د حالت سره مخ کیږي یا د معدې سوځن د درد سره مخ کیږي، هغوی د لطفا دا ټابلیټ نه کاروي. هغوی ورته ضرورت نه لري ځکه چې د معدې تیزاب یې پوره دي. که چیرې همداسې په خوړو کې لسټین کنټینینګ فودز، لسټین هغه پروټین دی چې په سمه توګه نه هضمیږي، د سیبو بکټریاو ته خواړه جوړوي. دا په حبوباتو، په غلجاتو او په تازه ترکاریو کې موجود ده. له هغې هم باید ډډه وکړو. په میل سپیسینګ کې د سهار له چای تر غرمې 6 ساعته او د شپې له ډوډۍ تر سهاره 14 ساعته فاصله کې رعایت کو. دې ته انټرمیټنګ فاسټینګ وایي. دغه انټرمیټنګ فاسټینګ یا فاصله کولمو ته د هغه حرکاتو په واسطه د تخلیه ټول اسباب مساعد کوي او په سمه توګه خالي کیږي. قبض او اسهالات په طبیعي لارو له منځه ځي. دریم فیز یا دریمه مرحله بکټیرو سیډل فیز ده یا د بکټریاو د وژلو. دلته به د انټي بیوټیکونو استفاده نه کوو. باربرینز کپسول یا د زرشک کپسول د شپې د خوا یو دانه استفاده کولی شو. اورېګانو آیل یا هغه د ویالې د غاړې نانا چې ورته وایي، د هغو هم غوړي هم وساره موجود ده. د کپسول په شکل د شپې د خوا یو دانه هغه هم کارولی شو. د السیډن په نامه د وږې نه یا ګارلیک نه ډیر ښه انټي مایکروبیل جوړیږي. هغه د کپسول په شکل موجود دي. د شپې یو دانه کولی شي استفاده کو. دغه معالجه هم د 10 ورځو لپاره باید دوام وکړي. په د معالجې په 4م فیز کې یا 4مه مرحله کې لایف سټایل موډیفیکیشن یا د ژوند په ورځني ژوند کې ادلون بدلون، لکه اکسرسایز، ورزش کول، په کافي اندازه اوبه څښل، یعنې 3 لیټره باید سریري ساعتو کې وڅښو، او د پورته مراحلو تداوم. مننه.